غلی دي ماته جمهوریت ګټي. زه بیخي جمهوریت غواړم نه. زه د جمهوریتي په صفت هغه جمهوریت نه غواړم چې ته پکې وې یا هغه جمهوریت چې جمهوریت خو نه و، سهامي شرکت و، سهمونه ورکول سوي وو. پلانکای جهاد پلانکای قماندان دغه زی ولسوالۍ پوسټ تا ده، د تورزم پوسټ تا ده، دا پوسټ تا ده، دا پوسټ تا ده، هغه بخپل نفر په قمه. دا خو شرکت شو، جمهوریت ونه ولسواکي. ته یو ماته وخه کم ولست ولسواکو. دا طالبان څنګه ته وایي چې تاسو د امریکایان سپیان استئ؟ رښتیا و سپی وو. سپی خو نو لکۍ لري او نو وروره ګوله غاپي. دا همدغسې ونو څنګه به مې ناستو لکه د مور میړه. امر به را باندې کوو، په ما نه په جنرال به کوو. موږ به بیخي موږ خو بیخي په ټیټه سطح باندې وو، په ټیټه سطح باندې به موږ پراته وو. په وزیر به یې امر کوو. وزیر د یو مملکت د داخلي وزیر به دغسې ولاړو، امریکایي عسکر به ورته ویل چې دا داسې که دا داسې که دا داسې که. یس وای ناٹ اوکې او بچه ای کاری تو او بچه مشاور صاحب هغه شی به وزیر کې دومره جرأت نه ورته وویل. دا خو دا واقعیتونه دي، دا حقیقتونه دي. دا خو داسې نه وسې وروره ګوره هر څه چې وایي رښتیا وایي، هر څه چې وایي رښتیا. اوس دغه اوسني خلک چې دي دا پخواني د 1998 طالبان نه دي، دا هوښیار سوي دي. دا اوس دا اوس انټرنیټ پیژني، دا اوس نړۍ پیژني، دا اوس په سیاست پیږي، دا اوس په ډیپلوماسۍ پیږي. په خدای مې د قسم دومره ښه رفتار یې کړی. احساساتي رفتار څه معنی؟ هغه بعضې وایي چې ولا ملا هیبت الله خاموشه واوره، ته طالب وپېژنه، ته د طالب کانسپټ وپېژنه، هغې تشکیلات وپېژنه. د هر سړي وظیفه یې معلومه ده. وزیر دفاع وظیفه ده چې باید وغږېږي، وغږېده. د وزیر د بهرنیو چارو وزارت وظیفه هغه ورباندې وغږېده. نو ته راځې وروره ګوره په هر څه کې ګوره سیاست باندې تاسو نه پوهېږئ. که پوهېدئ وروره ګوره دا چټي چټي خبرې به مو نه کولې. همدا اوس پخوا به وروره ګوره $10,000 بس چا واستول 9,00,000 روپۍ بس وي. اوس $10,000 راغلي 6,00,000 روپۍ کېږي. دومره اثار وروره ګوله ښه سوي دي. دغه وروره ګوله هغه زموږ او تاسو اقتصاد برابر سوی ده، سم سوی ده. خو اوس خدای دې وکړي چې موږ د پاکستان مشر پرېږدي. زه خو نه چوکۍ غواړم او نه بل غواړم. او قوي ستونزه هم دغه طالبانو سره موږ لرو. ښه صحیح یو خو همداسې عادي دښمني، بل ډېرې ستونزې لرو که نه. موږ ورته کافر معرفي سوي یو، موږ ورته ملحد معرفي سوي یو، موږ ورته د امریکایي نوکر معرفي سوي یو، موږ ورته د امریکایي غلام معرفي سوي یو. او رښتیا هم وایي هم د امریکایي نوکر وو، هم د امریکایي غلام وو، هم د امریکایي سپیان. امریکایي عسکر بس وزارت داخلي ته راغی، زما رئیس مخې ته ښه مې په یاد دي. زما جنرال به ورته چکلیټ پوسټه کې داسې واس کړه، په دې خوله کې به ورته ویلکم خوله به ورته جینګه کوله. د امریکایي د اجازې نه بغیر تشناب ته نسو تللی. نوم بیا نه اخله. زما یو مشاور د هغې بې اجازې نه بغیر زما جنرال به په تشناب ته نسو تللی. زه پکې وم، زه خپل هم دغسې وم. په قرآن مې د قسم زما 200 رښتیا او د امریکایي یو دروغ. هغه خبره به منل کېده، زما به نه منل کېده. زه خو بیخي د سړي زوی نه وم د افغانان هلته. که وایم چې دروغ وایم راسه، همدغسې بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شه.